دوستانو تاسو ته معلومه ده یو ټیک ټاکر چې ځان نوم دی او هغه په سوشل میډیا باندې دا دعوه کوي چې ما 6 کروڑ روپۍ صرف د ټیک ټاک نه ګټلي دي او 50 کروڑ مې د یوټیوب نه ګټلي دي. نن به تاسو سره دغه ماشوم حقیقت هم شریکوم چې دا رښتیا د یوټیوب یا ټیک ټاک نه ګټلي دي او کنه د بل کوم لارو نه ګټلي دي. دغه ویډیو به هم در سره شریکوم چې د کوم غلط کارونه هم کړی دي. که تاسو ته معلومه وي سمو د وړاندې د یو ویډیو راغلی و چې د بکی ویری چې دغه زید او نشلیږي خیال کوه داسې غلط الفاظ استعمال کړیو چې بیا دوی دا هم ویلو چې دا زما ویډیو نه ده خو په سوشل میډیا باندې بیا خلکو دا چرته پرې خود ویلي چې دا ویډیو ستا د خلکو ورته ویل. نو اوس دا ډېر فخر سره دا خبره کوي چې دا ما دا 50 کروڑ روپۍ ګټلي دي یا مې 6 کروڑ د ټیک ټاک نه ګټلي 50 کروڑ مې د یوټیوب نه ګټلي. نو په دې دوران کې بیا د سوشل میډیا والا چې کوم دي هغوی ورته بیا ډېر زیات غوسه دي. عام خلک هم ورته غوسه دي وایي چې د ستا د انداز چې دا بالکل ټیک نه دی دا د پښتنو نه دی د خپل انداز دی بدل کړه. نو دته موږ هم دا خواست او پیغام ورکو چې منم چې دا پیسې به تا ګټلي خو دا به دې په نورو ډېرو طریقو ګټلي. هېڅکله هم نه چې د ټیک ټاک یوټیوب نه دې څوک په دومره لږ وخت کې دومره ډېرې پیسې وګټي.